که ته هره پوښتنه وکړې او جواب یې په ثانیو کې ترلاسه کړې ښه به وشي. که تا په جیب کې یو شخصي ښوونکی، لیکوال، ژباړونکی، مرسته کوونکی او ملګری درلود ښه به وشي. همدا هغه څه دي چې مصنوعي ځیرکتیا یا AI یې جوړوي. دا نور ساینسي تخیل نه دی، دا ستا نوی حقیقت دی او د یوه ساده پوښتنې څخه پیلېږي. مصنوعي ځیرکتیا زما سره څه کولی شي؟ راځئ ساده یې کړو. AI یا مصنوعي ځیرکتیا یعنې داسې ماشینونه چې فکر کول، زده کړه او مرسته کولی شي تر څو کارونه دې ژر، ښه او ارزانه ترسره کړي. ځینې AI لیکلی شي، ځینې انځور جوړوي، ځینې خبرې کوي، ژباړه کوي، حسابونه کوي او آن فلمونه جوړوي. نن سبا د دې لپاره شتمن کېدل شرط نه دي، پوهان کېدل هم شرط نه دي، یوازې یوه موبایل ته اړتیا لري. تر ټولو مشهور یې اوس مهال چټ GPT دی، لکه یو پیاوړی مرستیال چې پوهیږي ته څه لیکې او په انساني بڼه جواب درکوي. دا تشریح کولی شي، ستونزې حل کولی شي، هر شی جوړولی شي او آن تسلي درکولی شي. کامل نه دی خو پیاوړی دی او هره ورځ لا پسې هوښیارېږي. کله هم فکر کوې دا زما دپاره نه دی، بیا فکر وکړه. AI یوازې د ټکنالوژي خلکو دپاره نه دی، دا د بیکارو دپاره دی، د ستړي محصل دپاره دی، د هغه لیکوال دپاره دی چې ذهن یې بند شوی دی، د هغه کس دپاره دی چې خبرې ورته ګرانې دي، د کوچني دوکاندار دپاره دی، د نوي کډوال دپاره، د یوازیني مور یا پلار دپاره. که ته کله هم مرستې ته اړتیا لرې، AI ستا دوهم دماغ دی. راځئ جزئیاتو ته ولاړ شو. چټ GPT اوس ستا دپاره څه کولی شي؟ دا به موږ ګام په ګام در وښیو، نه درواغ نه مبالغه، یوازې رښتینې لارې چې ستا د زده کړې، کار، خوبونو جوړولو او د ژوند کولو په چارو کې نن تر پرون ښه مرسته کوي. څه لیکل غواړې؟ چټ GPT کولی شي ستا دپاره CV، دندې غوښتنلیک، سوداګریز ایمیل، د ذوق ریکارډ یا د یوټیوب سکریپټ په څو ثانیو کې ولیکې. ته یوازې خپله مفکوره ورکړه او دا یې په رښتینو جملو بدلوي. ته اړتیا نه لرې چې په کمال سره خبرې وکړې. AI ستا خبرې ښکلې او منظموي. په زده کړو کې ستونزه لرې؟ چټ GPT یو ښوونکی دی چې هېڅکله نه ستړی کېږي. دا کولی شي فزیک د ښوونکي په څېر تشریح کړي، انشا د روزونکي په څېر تجزیه کړي یا د ازموینې دپاره مرسته وکړي. کله چې بل څوک نه وي، دا ستا په ژبه خبرې کوي، ستا د پوهې د کچې سره ځان برابروي او هېڅکله تا ته د ټنبلۍ پیغور نه درکوي. کار غواړې؟ چټ GPT ستا سره مرسته کوي چې شرکتونه وپلټې، د مرکو تمرین وکړې، جوابونه ولیکې او مسلکي تیاری ونیسې. ګران روزنیز کورس ته اړتیا نه لرې، یوازې هوښیار یوه وسیله چې رښتینې او چټک او ګټور جوابونه درکوي. ګنج یا خفایه؟ چټ GPT روانپوه نه دی، خو ستا سره د فکرونو په روښانه کولو کې مرسته کولی شي، ستا خبرې اورېدلی شي، ستا د ورځپاڼې په لیکلو کې مرسته درسره کولی شي، روغ رمټ عادتونه درته وړاندیزوي یا د یاداشتونو او اندېښنو په هکله خبرې درسره کوي. ځینې وختونه یوازې دې ته اړتیا وي چې څوک دې واوري. غواړې مسلکي خبرې وکړې؟ چټ GPT ستا جملې هرې ژبې ته ژباړلی شي. په پښتو یې ولیکه، انګلیسي یې درکوي. ما ته ګوډه انګلیسي ولیکه، دا یې په سمه ژبه درسموي. د کډوالو، آزادو کارپوهانو او محصلینو لپاره دا کولی شي ټوله نړۍ پرانیزي، یوه جمله په یوه وخت کې. آیا کله چې داسې خیال کړی دی که یو څوک تل ستا تر څنګ وي، تا ته نوې مفکورې درکړي؟ چټ GPT یو داسې ملګری دی چې ستا سره ستا په فکرونو جوړولو کې مرسته کوي. غواړې د یوټیوب چینل پیل کړې، یوه سندره ولیکې،
کاروبار په پښو ودروې یوازې خپل فکر ولیکه دا به تا ته نومونه موضوعات سرلیکونه او پوره پلانونه درکړي هیڅ قضاوت نه کوي یوازې ستا سره په چټکي فکر کوي کمپیوټري پروګرام جوړول غواړې اوس دې ته اړتیا نه لري چې مسلکي کوډ لیکونکی واوسې چټ جی پی ټي کولی شي ستا د ویب سایټ اپلیکیشن یا روبوټ لپاره ساده کوډ ولیکي ستا تېروتنې سمې کړي او هره کرښه په ساده ژبه تشریح کړي د کوچنیو کاروبارونو او د زده کړې د شوقیانو دپاره دا یو وړیا او بېسارې وسیله ده کاروبار پیل کول غواړې چټ جی پی ټي به ستا سره د نوم په ټاکلو د محصول د تشریح په لیکلو د سوداګري پلان په جوړولو د پیرودونکو د ستونزو په موندلو او حتی د شعارونو په جوړولو کې مرسته وکړي ته یوازې هڅه وکړه دا به تا ته سمدستي تګلاره درکړي ستره ورځ تنظیمول دلته ګران دي چټ جی پی ټي کولی شي ستا دپاره د ساعت په حساب بشپړ مهالویش جوړ کړي که دې پلان وي چې زده کړه وکړې کار وکړې صحیح خواړه وخورې او استراحت وکړې دا به تا ته ستا د هدفونو له مخې منظمه ورځ جوړه کړي یوازې پلان ته اړتیا لرې او چټ جی پی ټي یې درکوي غواړې روغ ژوند وکړې چټ جی پی ټي کولی شي تا ته د خوړو پلانونه د پیرولو لیستونه د تغذیې مشورې او ستا دپاره د کلتور د مخې ترکیبونه درکړي که وزن کمول غواړې ځواک زیاتول غواړې ترکاري خوراک ته مخه کول غواړې یا یوازې نوي خوندونه تجربه کول غواړې دا به ستا هدف په عملي ګامونو بدل کړي ژر او وړیا ستونزه حل کول غواړې چټ جی پی ټي ستا د ستونزو د حل لارښود دی که کمپیوټر دې نه چلیږي د بخښنې لیک لیکل غواړې یا یو څوک خوشحاله کول غواړې که تخنیکي وي که احساساتي او که ټولنیز دا به تا ته روښانه ګامونه در وښیي هیڅ بیره نه یوازې جوابونه غواړې په خلکو کې بااعتماده او روښانه خبرې وکړې چټ جی پی ټي کولی شي ستا سره د ویناوو مناظرو لیکونو او دلیلونو په جوړولو کې مرسته وکړي که د خپل رئیس سره خبرې کوې یا د خپلو عقایدو دفاع کوې دا به ستا جملې روښانه او منظمې کړي غږ به ستا وي خو چوکاټ به درکړي وخت سپمول غواړې چټ جی پی ټي کولی شي اوږده مقالې ایمیلونه قراردادونه یا ویډیوګانې په څو ثانیو کې لنډې کړي پر ځای د دې چې 5 مخه ولولې یوازې 5 کرښې به درکړي ان کولی شي داسې تشریح کړي لکه ته چې 5 کلن ماشوم یې د بوختو خلکو لپاره دا جادو نه دی دا د وخت ژغورنه ده غواړې یو شی ژر زده کړې چټ جی پی ټي لکه یو شخصي چټک کورس ویلی شي ما ته عکاسي را زده کړه یا مالیه څنګه کار کوي دا به یې په مرحلو در وویشي نه اوږد انتظار یوازې مستقیم مطلب ستا ژبه او ستا په صورت پرېکړه کول غواړې چټ جی پی ټي به تا ته امر ونه کړي خو کولی شي د ګټو او زیانونو لړلیک درته جوړ کړي انتخابونه در وښیي او بشپړ انځور درته روښانه کړي که د ښوونځي سفر کورنۍ یا مالي چارو په اړه وي ځینې وختونه یوازې وضاحت ته اړتیا لري او همدا ای آی درکوي راځئ د سورا څخه یې پیل کړو هغه ای آی چې ستا خبرې په بشپړ فلمي صحنو بدلوي یوازې خپل تصور ولیکه دا به یې په ویډیو بدل کړي ته نه کامرو ته اړتیا لرې نه ټیم ته نه سټوډیو ته یوازې خپلې مفکورې رسم کول غواړې خو رسم نشې کولی ډال ای او میډ جرني داسې آی وسایل دي چې ستا خبرې په انځورونو پوسټرونو خندرو یا عکسونو او لوګو بدلوي یوازې ولیکه غوا پر آس سرچپه سپره ده او په څو ثانیو کې به یې عکس ووینې د هنرمندانو او منځپانګې جوړونکو لپاره دا لکه جادو چې په لاس کې وي رنوی یو ای آی ویډیو ایډیټر دی شالیدونه لرې کوي اغیزې ورزیاتوي او ان څیزونه بدلوي یوازې په دې چې ولیکې څه غواړې د یوټیوبرانو ښوونکو او کوچنیو کاروباریانو لپاره رنوی د ساعتونو سمون کار په دقیقو بدلوي داسې ده لکه یو بشپړ ایډیټرانو ټیم چې تر شا لري هغه هم وړیا هیجن داسې ای آی دی چې ویډیوګانې د انسان په څیر مجازي مخونو سره جوړوي ان ستا خپل پر غږ او څیره کې یوازې متن ولیکه یو وړاندې کوونکی وټاکه او بس ستا مجازي کوربه جوړ د سوداګریزو اعلانونو
ښوونې او روزنې یا د هغو منځپانګې جوړونکو لپاره چې د کامرې مخې ته شرمېږي دا بېسارې وسیله ده. رښتینې او طبیعي غږیزه تبصره په هره ژبه غواړې. ایون لابس تا ته انساني غږ ته ورته AI غږونه درکوي. کولی شي ارام، خوښ، ژور، ځوان یا زوړ غږ وټاکې او ان خپل غږ هم نقل کړي. دا د پوډکاسټونو، غږیزو کتابونو او ویډیوګانو لپاره د لوبې بدلیدونکې وسیله ده. هوښیار جوابونه غواړې خو د چټ جی پي ټي څخه له تازه معلومات غواړې. پرپلیکسیټي وازمایه، هغه AI چې تا ته د رښتینې وخت سرچینو، لینکونو او شواهدو سره یو ځای جوابونه درکوي. د انسان په څېر خبرې کوي، یوازې جواب نه درکوي بلکې درښیي چې دا معلومات د کومه راغلي دي. غواړې د سندونو سره داسې خبرې وکړې لکه ژوندي چې وي؟ کلاود یو AI دی چې ته کولی شې PDF ورپورته کړې او هره پوښتنه ځینې وکړې. که سوداګریز راپور وي، مذهبي متن وي یا قانوني قرارداد، دا ټول ولي او په ساده ژبه جواب درکوي لکه خپلو فایلونو ته چې دماغ ورکړی وي. غواړې هیڅ شی درڅخه هیر نه شي؟ ریوایند AI هر څه ثبتوي، غونډې، پیغامونه، یاداشتونه او وروسته یې داسې لټولی شې لکه د دماغ سویچ، لکه ستا د کار او فکرونو لپاره د وخت ماشین چې څونه مو په یاد وي یوازې هغه ولیکه، دا به یې در پیدا کړي. انیمیشن جوړول غواړې خو رسم نشې کولی؟ پیکا AI ته یوازې په څو ټکو کې ولیکه، دا به تا ته 3D 2D انیمیشنونه در جوړ کړي. کولی شې کرکټرونه، صحنې او متحرک ګرافیکونه په څو ثانیو کې ولرې. د تشریحي ویډیوګانو، د ماشومانو د کیسو او یا د هنري تجربو لپاره دا یو کمال دی. لا هم نه پوهېږې کوم AI ستا دپاره مناسب دی؟ حقیقت دا دی چې AI د ټولو وسایلو کارولو په اړه نه دی، دا د مناسبې وسیلې په ټاکلو پورې اړه لري. لیکنه چټ جی پی ټي، هنر میډ جرني، غږ ایون لابس، ویډیو شورا او د ډیرو خلکو لپاره همدومره کافي دي چې یو څه حیرانوونکي جوړ کړي. که محصل یې AI ستا پټه وسله ده، که په ښوونځي کې، که په پوهنتون کې یا په خپل سر زده کړه کوي، دا کولی شي ستونزمن مضامین تشریح کړي، ازموینو کې مرسته در سره وکړي، د کورني کار په حل کې مرسته در ورسره وکړي او ان د زده کړې کارتونه درته جوړ کړي. دا درغلي نه ده، دا روزنه ده، هغه هم تر وخت چټکه او هوښیاره. پیسې ګټل غواړې؟ د AI کار واخله چې ستا دپاره CV ولیکي، کوچنی کاروبار در پیل کړي، وخت چې منظم کړي یا ستا د محصول دپاره ښه تشریحات درته جوړ کړي. اوس زرګونه خلک د AI په مرسته د کوره کار کوي. آزاد کار کول یا منځپانګه جوړول دې کار ته لوړې زده کړې په کار نه دي، یوازې یوه وسیله، هغه هم موبایل او لږه هڅه بس. خپل برانډ جوړول غواړې؟ AI به ستا سره مرسته وکړي چې خپله ځانګړې برخه ومومې، لوګو دې جوړه کړي، خپله کیسه ولیکي او ان ستا لومړی پوسټ ډیزاین کړي. د پوډکاسټونو نیولې تر ټي-شرټونو او خوږو پخلی پورې AI تا ته وسایل درکوي. روحي ستړی AI دې معالجه نه کوي خو کولی شي مرسته دې وکړي چې لږ استراحت وکړي. کولی شي د نفس تمرینونه ځینې زده کړي، اراموونکې کیسې، د لیکلو وړاندیزونه یا یوازې داسې ځای وغواړې چې خپل احساسات پکښې ولیکې. په ژوند کې بند پاته شوی یې؟ د AI پوښتنه وکړه چې ستا دپاره لاره پیدا کړي. ښوونه، مسلک، هنر، ټکنالوژي یا سفر ولیکه. کوم مسلکونه زما د علاقو سره سمون لري یا په $500 څه کولی شم؟ دا فعال نه درښیي خو تا ته نظر درکوي. نظمېدو اړتیا لرې؟ AI کولی شي ستا تقسیم اوقات جوړ کړي، ستا یادونه تنظیم کړي، د کارونو لیست ترتیب کړي او ان جوابونه په خپله واستوي.
که ژوند درته دروند ښکاري AI ستونزه نه ختموي خو بوج درڅخه کموي یو ګام په یو وخت کې. منځپانګه جوړول غواړې AI کولی شي ویډیو سکرپټونه درته ولیکي، عکسونه درته جوړ کړي، هشتګونه درته وړاندې کړي او ان د صحنو پلان درته جوړ کړي. که یوټیوب وي، ټیک ټاک یا انسټاګرام، ته خپل نظر راوړه AI به جوړښت درکړي. نوې ژبه زده کول غواړې چت جی پی ټي به تا ته ګرامر، لغاتونه، د جملو تمرین او ان ټوکي او کلتوري اصطلاحات دروښيي. فرانسوي، اردو، عربي یا کوریایي زده کولی شي یوازې د ملګري په شان په عادي خبرو سره. یو ښه پلان جوړول غواړې چت جی پی ټي کولی شي د زده کړې مېلمستیاوې، د ملاقات شپې، د سړک سفرونه یا د فلم شپې در پلان کړي. خپله بودیجه، فضا او میلمانه ورته ووایه. احساس کوې چې د نورو شاته پاته یې یا ستا دپاره ژوند نه کوي خو مرسته کوي چې ځان ورورسوي. ژر زده کړه وکړې، تمرکز زیات کړې، ښه کارونه جوړ کړې. دا تا ته وخت درکوي او وخت د نړۍ تر ټولو قیمتي شی دی. هوښیار خلک به یې داسې وکاروي چې لا زیات انسان شي نه لږ. AI پیاوړی دی خو کامل نه دی. کله تېروتنې کوي، کله ځان ډاډه ښیي خو غلط جواب درکوي. که بې فکره پرې باور وکړې ته AI نه کاروي بلکې AI تا کاروي. تل یې وګوره، تل پوښتنه وکړه او خپل فکر واکمن وساته. AI کولی شي ستا په فکر کولو کې مرسته وکړي خو مه پرېږده چې ستا د فکر ځای ونیسي. د زده کړې لپاره یې وکاروه، نه د کاپي کولو دپاره. د پلټنې لپاره یې وکاروه، نه د دوکې دپاره. نه د کلیک کولو دپاره. په کلیک کولو سره یو انسان نه هوښیارېږي بلکې په لا ښه پوښتنې کولو سره او په جوابونو اورېدلو سره. AI ځینې وخت داسې ښکاري لکه یوه لنډه او اسانه لاره خو هره لنډه لاره خپله بیه لري. که لوستل پرېږدو، د ستونزو حل کول بس کړو او د هڅې نه کولو عادت کړو نو پرمختګ هم درېږي. AI د دې دپاره کار واخله چې ستا هڅه زیاته شي، نه د دې دپاره چې ټولې لارې پر لنډې کړې. غره ته ختل خپل خوندونه لري. یو بل لوی خطر دا دی چې AI داسې خبرې کوي لکه رښتیا وي خو په اصل کې درواغ خپروي، لکه جعلي ویډیوګانې، جعلي غږونه، په ډېر مهارت بدل شوي خبرونه. څومره چې ماشین هوښیار وي هغومره یې درواغ خطرناک وي. په دې وخت کې باید حقیقت ستا تر ټولو قوي ځواک وي. بله مهمه خبره دا ده چې AI هر څه په یاد ساتي. هر څه چې ته ولیکې ساتل کېدای شي، تر زده کېدای شي او بیا کارېدای شي. همدا وجه ده چې محرمیت ډېر مهم دی. پام کوه چې څه شریکوي او شخصي معلومات هیڅ مه ورکوه. ته یوازې یوه وسیله نه کاروي بلکې یوه لویه شبکه تغذیه کوي. ځینې خلک بیریږي چې AI به انسانان بدل کړي خو AI ماشین دی او ماشینونه خوب نه ویني، مینه نه کوي او د رښتینو احساساتو کار نه اخلي. AI نقل کولی شي خو احساس نه لري. نړۍ ته یوازې تیز کار نه بلکې د زړه کار پکار دی. راتلونکې به نه یوازې د انسان وي او نه به یوازې د AI بلکې د دواړو به وي. هوښیار خلک د AI څخه د لارې موندلو دپاره کار اخلي، نه د ملا د تیکې په توګه. کولی شي چې ژر ولیکې، ښې خبرې وکړې او هوښیار یې کړې خو یوازې هغه وخت چې ستا کنټرول ستا په لاس کې وي. AI ستا دپاره ډېر کارونه کولی شي. وخت در ژغوري، زده کړه در اسانه کوي، کاروبار در غوړوي او کیسه دې پیلوي خو ارزښتونه، غږ او روح دې نشي ځای پر ځای کولی. AI د اور په څېر وکاروه، د جوړولو دپاره نه د سوځولو دپاره. پوښتنه دا وه چت جی پی ټي او AI زما دپاره څه کولی شي؟ جواب دا دی نږدې هر څه خو ژوند به ستا پر ځای نه کوي. AI کارونه کولی شي خو پوښتنه کول، لاره ټاکل او پرمختګ کول ستا کار دی. AI نقشه ده خو لاروی ته یې، نو ویې کاروه، ځینې زده کړه، پوښتنه ځینې وکړه او یو څه ورسره جوړ کړه
هیڅکله مه هېروه چې تر ټولو قوي مصنوعي ځیرکتیا نه ده بلکې ستا خپل فکر دی چې پرېکړه کوې څنګه یې وکاروې. راتلونکی د هغو خلکو دی چې یوازې مسلول شوي نه بلکې ویښ وي، انسان وي. که دا ویډیو چې خوښه شوې وي او یو څه نوي چې ترې زده کوې وي لایک یې کړه، د نورو سره یې شریک کړه او د سولې ولولې چینل کې ګډون وکړه. ځکه هر ځل چې دا کار کوې موږ بل داسې کس ته رسېږو چې غواړي ښه فکر وکړي، ښه زده کړه وکړي او لا پیاوړی شي. راځئ داسې نړۍ جوړه کړو چې د ماشینونو څخه په سمه توګه کار واخلو. هیڅکله هېر نه کړو چې انسان یعنې څه.